د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د دلویا د سلواغ 11مه د 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې 21 نیټې سره سمون لري. روانه خبري سرویس درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې 1500 کورنیو ته د څښاک اوبه برابر شوې. د غور او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ د غره ختلو سیالۍ ترسره شوې. او د جنوبي کوریا لویدیځ ساحل کې د امریکا یوه F-14 الوتکه نسکوره شوې. اوس هم بشپړه خبرونه. په فراه کې 1500 کورنیو ته د څښاک اوبه برابر شوې. د فراه د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د اوبو رسولو د یوې شبکې په جوړولو سره 1500 کورنیو ته د څښاک اوبو برابرولو خبر ورکړی دی. د فراه د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد محمدي رسنۍ ته ویلي چې دغه شبکه کې د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په کنز کلي کې د یونیسف دفتر په مالي ملاتړ د 8.8 میلیون افغانۍ په لګښت په 14 میاشتو کې جوړ او ګډ اخیستنې ته وسپارل شوه. نوموړي زیاته کړه چې دغه شبکه کې 80 تختې سولرو د 110 مترو په ژورتیا یو سا او د 40 متره مکعب پاک اوبو په لرلو سره په یو وخت کې 1500 کورنیو ته د څښاک اوبه برابروي. د غور او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ د غره ختلو سیالۍ ترسره شوې. د غور بدني روزنې او سپورت امر مسؤلینو د غور او بامیانو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي او پیوستون تر سرلیک لاندې د غره ختلو سیالۍ ترسره کېدو خبر ورکړی دی. دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت امر مولوي حیات الله توحیدي رسنۍ ته وویل چې د غره ختلو په دغه سیالیو کې 2 تنه د غور او یو د بامیانو ولایت ورزشکاران ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې د یاد ولایت ورزشکارانو د غور او بامیانو ولایتونو ترمنځ د 4250 متر په لوړوالي د زبورګ غر فتح کړ. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې وسم یو بهرنی خبر. د جنوبي کوریا لویدیځ ساحل کې د امریکا یو F-14 الوتکه نسکوره شوې. د جنوبي کوریا یوناپ خبري اژانس د خبر لمخې په ځایي وخت کې نن سهار 8:40 دقیقې د امریکا متحده ایالاتو F-14 جټ الوتکه د جنوبي کوریا لویدیځ ساحل په اوبو کې نسکوره شوې ده. د معلوماتو لمخې دغه الوتکه یو پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوې او پیلوټ ترې ځان ژغورلی او روغ دی. امریکا پوځي چارواکو هم دغه الوتکې د نسکورېدل منلي او په دې اړه د پلټونو کولو خبر ورکړی دی. درنو اوریدونکو دا د سات خبرونه تر بیا خبر لوی علامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.